اسلامي امارت مشران وخت نا وخت د خپل لومړني ځانمرګي بریدګر د قبر لیدو ته د څه لپاره ورځي؟ د دغه ځانمرګي قبر لیدو ته د اسلامي امارت کوم مشران ورځي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت مشران وخت نا وخت د خپل لومړني ځانمرګي بریدګر د مړستون لیدو ته ورځي. د اسلامي امارت مشران او چارواکي په پکتیا کې د خپل لومړني ځانمرګي بریدګر د ګور دیدن ته ورځي. دغه ځانمرګی چې د پاکستاني طالبانو پخواني مشر ورکړی و، د امریکایي ځواکونو د برید په لومړیو کلونو کې د پکتیا په ګرده څېړۍ کې د دغو ځواکونو یو زغروال ګاډی په نښه کړی و. حقاني ډلې د حیات الله په نوم د دغه کم عمره ځانمرګي مړستون رغولی او شنخته یا لخصه یې پرې لګولې ده. دا په افغانستان کې د اسلامي امارت لومړنی ځانمرګي بریدګر و چې د حقاني ډلې یو پخواني قومندان مولوي عبدالمنان د القاعدې ډلې او پاکستاني طالبانو په همکاري برید ته چمتو کړی و. یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د حیات الله مسعود ګور ته چې د پکتیا د ګردې څېړۍ ولسوالۍ په سرانه سیمه کې د لار پر غاړه دی، وخت ناوخته د اسلامي امارت او حقاني ډلې مشران د دعا لپاره ورځي. په هغو انځورونو کې چې څه موده وړاندې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي ښکاري چې د حقاني ډلې جګپوړی غړی انس حقاني او د دې ډلې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د نوموړي ګور ته ورغلي دي. په یوې خپرې شوې ویډیو کې هغه ګاډی لیدل کیږي چې ځانمرګي برید پرې ترسره شوی و. د خپرو شوو رپوټونو له مخې حقاني ډلې ته ډیری ځانمرګي بریدګر د پاکستاني طالبانو ډلې ورکول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.